زه کافر کړم همدې مسلمانانو زه کافر کړم همدې مسلمانانو په ما ورکړلې فتوې مسلمانانو دې ملا کړم په څه واجب القتل دې ملا کړم په څه واجب القتل د آخرې زمانې مسلمانانو ثوابي روژې نیولو کې ثواب دی ثوابي روژې نیولو کې ثواب دی تهجد وکړئ د شپې مسلمانانو خدای راضي کړئ خدای زمونږ نه خفه دی خدای راضي کړئ خدای زمونږ نه خفه دی ځکه کېږي زلزلې نظم دی وایي چې د رحمت یې امیدوار یم ځکه څومره ګناهګار یم د رحمت یې امیدوار یم ځکه څومره ګناهګار یم اندامونه یې راکړي خپې لاسونه یې راکړي دا چې هر څه پرې مونږ اورو دا غوږونه یې راکړي اندامونه یې راکړي خپې لاسونه یې راکړي دا چې هر څه پرې مونږ اورو دا غوږونه یې راکړي عجیبه نه ده الله نه عجیبه نه ده الله نه زه په دې کې هم بیزار یم د رحمت یې امیدوار یم ځکه څومره ګناهګار یم چې د رب په قدرتونو فکر وکړو په راکړو نعمتونو فکر وکړو په دې ځمکه اسمانونو فکر وکړو چې د رب په قدرتونو فکر وکړو په راکړو نعمتونو فکر وکړو په دې ځمکه اسمانونو فکر وکړو وبه نه وایو څوک ځان ته وبه نه وایو څوک ځان ته چې زه هم د څه واکدار یم د رحمت یې امیدوار یم ځکه څومره ګناهګار یم بله دا چې مسلمان یم امتی هم د نبی آخر زمان یم هم پښتون یم هم افغان یم بله دا چې مسلمان یم امتی هم د نبی آخر زمان یم هم پښتون یم هم افغان یم نو بیا ولې په دنیا کې زه روان پر کږه لار یم د رحمت یې امیدوار یم ځکه څومره ګناهګار یم روسیه بیا ته داسې دی وایي چې هم مې پلار را سره شته دی هم مې مور را سره شته دی هم مې پلار را سره شته دی هم مې مور را سره شته دی په کابل کې مې یو وړوکی غوندې کور را سره شته دی اجمل زی به نور څه غواړي شارینو کې دوکاندار یم د رحمت یې امیدوار یم ځکه څومره ګناهګار یم د نورو شاعرانو د شعرونو لیدو لپاره همدا اوس د شیبه باران یوټیوب چینل ته لاړ شئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ د زنګ بټنه کېکاږئ او د خوندورو ادبي خپرونو څخه خوند واخلئ